السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر له سکون نه مو د دې ساعت لنډو وروستیو خبرونو ترکلی زه حافظ احمد نصرت یم. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز کې د 28.5 میلیون افغانیو په لګښت د دریو سړکونو د کراچونې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د فراه ښاروال ویلي چې په دې سړکونو کې د ولایت مقام چوک سړک، د قومندانۍ سړک او د سید میر عجب آغا سړکونه شامل دي چې پر جوړولو یې د ښاروالۍ له بودیجې څخه 28.5 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. سیلابونو په بغلان کې 50 کورونه وران کړي دي. د بغلان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلان وایي سیلابونو په دغه ولایت کې 50 کورونه وران کړي دي. د بغلان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد وایي ماښام د دغه ولایت په مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې له کبله یې کورونه ویجاړ او کرنیزې ځمکې هم اوبه وړي دي. دغه په خبره د دوی د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ یاد سیلابونه د مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو په کوکک چنار، منګلا، اسنتال او پویانو کلیو کې راغلي دي. نوموړی زیاتوي چې د ژغورنې او مرستندویو ټیمونه سیمې ته استولي او په خبره یې سیلاب ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویلي چې د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ په پیزوان کلي کې د څه باندې 9.4 میلیون افغانیو په لګښت اوبو یو کوچنی بند د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد وزارت ویلي چې د اوبو دغه کوچنی بند د 40,000 متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري. د هندوستان کرکټ غوره لیګ اتلسم پړاو سیالۍ بولي نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې پیلیږي او 2 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو بولي ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه 1504 لوبغاړي نوملیکنه کړې ده چې له جملې به یې د 18 افغان لوبغاړو په ګډون یوازې 1504 تنه بولي ته وړاندې شوي. د ایکو 28مه غونډه راتلونکې اونۍ ایران کې ترسره کیږي. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه به راتلونکې اونۍ په مشهد کې ترسره شي. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې د ایکو دا غونډه به د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو سیمه ییزو څو اړخیزو اقتصادي سازمانونو استازو او مشرانو په ګډون د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په مشرۍ ترسره کیږي. دا له سکون نه د دې ساعت لاندې وروستي او مهم خبرونه زموږ روانې خپرونې واورئ. له سکون راډیو سره اوسئ.